د څو بې موبایله شپو کیسه. داسې په زړه پورې کیسه چې زیات فکر باید پرې وکړل شي. څه موده مخکې د صفا او ښکلا هیواد اندونیشیا ته په سفر لاړم. دا سفر د لوړو موخو لپاره و او د سفر ملګري مې هم ډېر ښه او نیک خلک وو. کله چې جکارتا ته ورسېدو موبایل مې ورک کړ. موبایل مې ډېر قیمتي او ښه موبایل و. لکه نن سبا ټول پوهیږو چې موبایل پورې مو څومره کارونه تړلي دي. زما هم له کوروالو او ملګرو سره ټولې اړیکې په موبایل وې. دا راز نور مهم کارونه او مسؤلیتونه مې هم په موبایل ترسره کوم. او بله دا چې موبایل کې مې مهم مواد پراته وو. په هغو ډېر خفه شوم. خو د موبایل په ورکېدا سره مې الله تعالی په زړه کې یو یقین واچاوه. هغه دا چې په دې کې به خامخا د الله جل جلاله څه پټ حکمت او ګټې وي. نو دستي مې الله نه د اجر او ثواب غوښتنه وکړه. ترجیح کلمه مې وویله او الله تعالی ته مې سوال وکړ چې یا الله د دې ورکې ښه او غوره بدله راکړه. نو د موبایل په بدل کې الله تعالی ماته زما زړه په واه کې راکړ. هغه زړه چې همدې موبایل 100 ځایه ویشلی و. هغه زړه چې ګڼ شمېر اړیکو نیولو او ځوابولو کې غرق او لاهو شوی و. هغه زړه چې بې حسابه لیکونو او پیغامونو لیږلو او ځوابولو له ډېر څه محروم کړی و. او هغه زړه چې د خواله رسنیو په مهلک ګرداب کې هلاکوونکې غوپې خوړلې. لس شپې انډونیشیا کې بې موبایله پاتې شوم. نه د چا زنګ راتله، نه مې د واټساپ ګړنګ اورېده، نه مې پوسټونه لیدل او لیکل، او نه مې ټویټونه پورته کول. هڅه مې پیل کړه چې د څه وخت لپاره بې موبایله واوسم. څو بې موبایله ژوند تیر کړم. نو هغه څو شپې مې ډېرې ارامې او په خوند تېرې کړې او ډېر خوند مې ورنه واخیست. ژبه مې د الله تعالی یاد ته فارغه وه. زړه مې د الله تعالی عبادت ته ډاډه شو او د قرآن کریم ایاتونو کې د غور او فکر ښه موقع لاسته راغله. په دې لنډه بې موبایله زمانه کې پوه شوم چې دې عصري وسایلو چې څومره ګټې را رسولې دي هغومره یې تاواني کړي هم یو. زموږ روغتیا یې رانه اخیستې، دیني مسؤلیتونه او عبادات یې رانه اخیست کړي، ان د عبادتونو روح یې راځپلی دی. له کوروالو، زامنو او لوڼو سره ناستې او خبرې را نیمګړې کړي دي او له دوستانو او ملګرو سره یې اړیکې را تاواني کړي دي. او بل دا چې د اولویاتو او مهم او نامهم لړۍ را ګډوډه کړې ده. په کم مهم لګیا یو، ډېر مهم رانه پاتې، په کمه ګټه اخته او لویې ګټې رانه ځای شوي دي. د بې موبایله شپو په دې لنډه موده کې پوه شوم چې د ژوند خوند الله تعالی ته په زړه ګوښه کولو کې دی. دا هغه بې مثله ژوند دی چې الله تعالی خپل رسول ته غوره کړی و. دا هغه ژوند دی چې مخلوق سره اړیکه کمه او الله جل جلاله سره اړیکه زیاته شي. نو په دې سفر کې مې پرېکړه وکړه چې موبایل سره به اړیکه 80% ته راښکته کوم او دا کار مې په لاندې توګه ترتیب او ترسره کړ. اول، له هغو ډېرو ګروپونو وتل چې ځینو شاګردانو، ملګرو او خپلوانو ورزیات کړی وم. په دې باره کې مې هغوی ته معذرت وړاندې کړ. دوهم، یوازې مهمو اړیکو ته ځواب ویل، هغه هم په لنډو ټاکلو وختونو کې. ځکه چې زه کور ناست یم، څوک دروازه را وټکوي، شرعاً زه هغه کس سره د لیدلو او نه لیدلو اختیار لرم. نو د موبایل ځوابولو او نه ځوابولو اختیار هم لرم. هغه هم داسې شی چې هر ځای ته درتلی شي، ان تشناب کې هم زنګ درته کېدلی شي. دا راز د موبایل له ټولو خدماتو، خواله رسنیو وغیره هر شي لپاره په ورځ کې محدود وخت ټاکل، یعنی د ژوند بوختیاوې او کارونه ټول منظم لرل، او د موبایل مختلفو کارونو خصوصا د باران په څیر پیغامونو ته ځانګړی وخت ټاکل. په دې توګه مې د الله تعالی حمد ووایه چې موبایل یې رانه واخیست او زما زړه یې راته ډالۍ کړ. الله تعالی په خپله ورکړه او اخیستنه کې پرېمانه حکمتونه لري، لکه یوسف علیه السلام چې فرمایي: ان ربي لطيف لما يشاء انه هو العليم الحكيم. او الحمدلله چې د مسلمان په هر کار کې خیر دی. دا د القرى پوهنتون د یو استاد ډاکټر طه عابدین د خپل زړګي ماتې هندارې ته تصویر لاټوم، دوره کرمان مزل کوم، خوب ته تعبیر لاټوم، دوره کرمان مزل کوم، خوب ته تعبیر